انځوریز مزل له پوهاوي څخه د انځوریز مزل خپرونې ته ښه راغلاست. خونکار، لیکوال نصیراحمد احمدي، وړاندې کوونکی وحید مومند. سپوږمۍ وه، سړی منډې وهلې، ساه یې لنډه لنډه کېده، یو ځای والوید، بیرته پورته شو، پښې یې بېسېکه وې، پر وچو پاڼو وخوت، زړه یې ولړزېد، شاته یې وکتل، پر اوږه کې یې نری درد تېر شو، لاس یې وروړ، ګوتې یې په وینو لندې شوې، څو ګړندي ګامونه یې واخیستل، پښه یې د دوو تیږو ترمنځ بنده شوه، پړ مخې پرېوت، له خولې یې لاړې وبهېدې، د ولاړېدو سکه یې نه لیده، یوې ټیټې ونې ته ور وښویېد، د ونې تنې ته یې څنګ ولګاوه، غوږونه یې څک کړل، چوپ په چوپتیا وه، چرچورک نارې وهلې. سړي سړه ساه واخیسته، پورته یې وکتل، یو ستوري منډه کړه، تر یوه ځایه سپینه رڼا ورپسې وه، وروسته ورک شو. سړی ښه شېبه غلی ناست و، بیا یې ګېډه توده شوه، لاس یې وروړ، ټټر یې پر وینو لوندو، ورو ولاړ شو، زړه یې سستي کوله، خوا یې راګرځېده، ټوخي واخیست، خولې ته یې لاس ونیو، ساه یې تر پزې راووته، څو ګامه یې واخیستل، پښې یې درنې وې، وینه یې ورانه ته ورسېده، وروسته یې ښی بوټ هم لوند شو، ټول بدن یې لړزېده، زنګنونه یې پر تیږو ولګېدل، باڼې یې سر ور وستل، د کورنۍ غړي یې سترګو ته ودرېدل، لاسونه یې پر ځمکه ولګول، سترګې یې رڼې کړې، پورته یې وکتل، ستوري د اوښکو له لاسه تت ښکارېدل، سر یې وځړېد، زړه یې ولړزېد، لاسونو ته نږدې یې تور بوټونه ښکارېدل، د یو چا لمن یې پر مخ ولګېده، پاس یې وکتل، بني ادم و. سپوږمۍ د یو تبر د څوکې پر سر ولاړه وه، تبر په شدت ټیټ شو، د سړي په غاړه کې څړیکه شوه، پر سترګو یې تیاره راغله، کیڼ اړخ ته ړنګ شو، وینو داره وکړه، یوه لیکه لندې تیږې د سپوږمۍ رڼا ته وځلېدې. یوه پیغله له کلا ووته، باغ ته ولاړه، یوه سپینه شپرکه پر سره ګل ناسته وه، د نجلۍ ګرده لمن د بوټي سره ولګېده، ګل وښورېد، شپرکې خپل وزرونه ورپول، والوته، په هوا کې له یو بل پتنګ سره یو ځای شوه، وروسته په شنو پاڼو کې تر سرو مڼو پټ شول. نجلۍ د لښتي پر ژۍ کېناسته، پلاستیکي چپړقې یې پر شنه چمن کې ایښودې، لښتي ته یې پښې ور وغځولې، اوبه سړې وې. یو دم یې د ښۍ پښې غټه ګوته وتخنېده، اوبو ته یې وکتل، یو کوچني خړ کب یې د دوو سپینو ګوتو په منځ کې خوله وهله، نجلۍ پښې ته ټکان ورکړ، کب په اوبو کې مخ پورته ولاړ. نجلۍ خیلې ورته وکتل، د شنو پاڼو له چولو څخه د تاکونو په منځ کې خړه کوټه ښکارېدله، چوپ په چوپتیا وه، یوازې مرغۍ چڼېدلې. نجلۍ مخ ته څو لفې اوبه ور واچولې، اوبه وڅڅېدې، سپینه غاړه یې لنده شوه، خوند یې ورکړ، بیا یې لپه ډکه کړه، اوبو له پاسه د مرغۍ خړ بچی راوړ، نجلۍ ور پورته کړ، د مرغۍ د چچوڼې نوې راوتلې بڼکې لندې وې، نجلۍ د مرغۍ چچوڼی پر شنو وښو کېښود، سهارنی لمر ښه پرې ولګېد، وزر یې پرانیستې، غل یې پرېوت. نجلۍ یوه شېبه کېناسته، لنډه لنده زنه یې ځلېدله، وروسته د کلا په دیوال کې باغ ته پرې شوې وړه لرګینه دروازه پرانیستل شوه، یوه په عمر پخه ښځه په وره کې ودرېده، یوې بلې خوا ته یې وکتل، په زوره یې وویل، غوټۍ. نجلۍ ولاړه شوه، ورغله، ښځې ته یې وکتل، د هغې څېره نیولې وه،
نجلۍ وویل ولې خفه یې؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. پلار دې لا نه دی راغلی؟ څه؟ هو لورکۍ، تېر ماخوستن ستا د تره کره وو، له هغه سره یې د کاریز د اوبو په ویش خبرې کولې، ویلې چې ناوخته راځي. نجلۍ یوه شېبه غلې وه، وروسته یې شونډې وخوځېدې. ما ویل چې په کوټه کې به وي. ښځې تندی تریو کړ. ته؟ نجلۍ وویل زړه مه خوره، جانکو د ترې کره ور ولېږه، درک به یې معلوم شي. ښځې وویل ښه ده، زه به ورته ووایم. نجلۍ د ونې په منځ کې ولاړې خړې کوټې ته وکتل. په خوشکه یې وویل هغه خو لا تر اوسه ویده دی. دا غرمې سیوری ړنګ و. دا کلا تر مخ د مېلمنو اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه. ټولو لونګۍ تړلې وې، لمر سوځلې خړې څېرې یې درلودې. پر غولي لیکې لیکې ګیلم هوارو. یوالو اوبو ډکه بدنۍ او 2 توپدانې ایښې وې. نور غلي ول، یوازې په بر سر کې ناستو سپین ږیرو خبرې کولې. دوی په پسونو کې د ټګ ناروغي یادوله. یو شکایت درلود چې په 300 ورځو کې 11 پسونه مردار شول. بل ټګ یوه ساري ناروغي بلله، ویلې چې مړه پسونه باید تر خاورو لاندې شي. خو دریم د دې خبرې مخالف و، هر څه یې د خدای لخوا ګڼل. دا وخت په وره کې یو سړی ودرېد. کلیوالو ورته وکتل. دا سړي څېره نیولې وه، ویلې چې ملک عطاالدین په خپله خو سرګنۍ کې هم نه و. کلیوال په اندېښنه کې شول. دا کلي ملا وټوخل. په زحمت یې وویل زړه نه غټ ونیسئ، ملک صاحب د بدو سړی نه دی، چېرته به تللی وي، په الله یې وسپارئ، پیدا به شي. له دې سره یې دیوال ته ولاړې لکړې ته لړزان د لاس ور وغځاوه. په زوره یې وویل یا الله، د خدای د یادولو وخت دی. شېبه وروسته په کوټه کې یوازې یو سړی پاتې شو. د کږه پزه درلوده، په ږیره کې سپین ډکې ډېر ول، چورتي ښکارېده. سړی یوه شېبه ناست و، بیا ولاړ شو. په تګ کې کیڼه پښه درنه پسې اخیسته. له کوټې ووت. دا کلا لویه دروازه یې بېرته خلاصه کړه. غوټۍ منډه ور واخیسته. پیچلي تور ویښتې یې پر تندي پراته ول. وړې سترګې یې سرې ښکارېدلې. په زوټه یې وویل کاکا، د پلار جان مې کوم درک ونه لګېد. دا سړي سر وځړېد. ورو یې وویل هر ځای مو پسې ولټاوه، خو یوه تېره چیغه یې په غوږو کې ننوته. په سبلا دې وخوړ ها؟ دا کلا خړو کوټو ترمنځ په عمر پخه ښځه ولاړه وه. سړي وویل چټیات مه وایه. ښځې یودم کوکه کړه. نجلۍ منډه ور واخیسته. ښځه یې تر مټ ونیوله. ورو یې وویل مورې، رسوایي مه جوړوه، را به شي. ښځې سړي ته وکتل. چیغه یې کړه ووایه څه ټکه دې پرې واچوله، تر کوم پاڼ لاندې دې کړ ها؟ 2 زړې ښځې له کوټې راووتې. په عمر پخه ښځه یې تر مټ ونیوله. په وره یې ننایسته. غوټۍ بېرته سړي ته ورنږدې شوه. په ژړغوني غږ یې وویل کاکا، پلار مې بېګا له تا سره و نه؟ سړي په خپله پازه لستوڼی تېر کړ. شونډې یې وخوځېدې. هو، موږ تر ناوخته ناست وو، د اوبو په سر سره نه جوړېدو. وروسته مو د ځمکې د ویش کاغذونه رامخته کړل. ښکاره لیکل شوي وي چې پلار دې د کاریز په اوبو کې 200 روزه حق لري. خبره له جنجاله پرته خلاصه شوه. دی ماخوستن ناوخته زموږ له کوره ووت. نجلۍ وویل پلار جان به چېرته تللی وي؟ دا سړي سر وځړېد. نه پوهېږم، کلیوالو هر ځای پسې ولټاوه، خو کړپ شو. دا کلا د لویې دروازې دواړه پلې پرانیستل شول. پر یوې خرې دا شوتلې غټ بار تړلی و. دا بار په سر یو لور ټومبلی ښکارېده. دا خرې له دواړو خواو د شوتلو شنې ډکې ځړېدل. په خرې پسې یو خیرن ځوان ګامونه اخیستل. دی هډور سړی و. مړه ږیره یې درلوده. سترګې یې غټې وې. پر تندي یې د کلدانې لوی داغ ښکارېده.
سړي ورغږ کړ جانکو. ځوان بار پرېښود ورغی. سړي ته نږدې مخامخ ځوړند سر ودرېد. سړي وویل ته د شپې په باغ کې وې؟ ځوان د هو په نښه سر وخوځاوه. دا سړي شونډې وخوځېدې. د باغ دیوال ته نږدې عمومي لاره ده. کوم غږ، ټوخی یا د دروازې کړپ دې وانه ورېد؟ ځوان د نه په بڼه سر وخوځاوه. سړي خرې ته وکتل. په اخور کې خوله وهله. دواړو خواو ته تړلو غواوو غړۍ ورغځولې وې. په خپلو اوږدو ژبو یې له بار څخه زړېدلې شوتله ورټولوله. سړی ځوان ته اشاره وکړه. هغه لاړ. له بار سره یو ځای کدانې ته ننوت. نجلۍ هم کوټې ته لاړه. سړي شاوخوا وکتل. د دیوال سیوري ته پر اخور کېناست. سترګې یې واړولې. تر یو نیم 2 جربه ځمکې خړ دیوالونه راتاول. د کلا هر کونج یو برج درلود. برجونه تر دیوالونو 2-3 ګزه لوړ ښکارېدل. دا کلا منځ سپېره ډاګ و. یوازې یو دیوال ته نږدې د سنځلې زړه ونه ولاړه وه. دا سرپاڼې د دیوال پر وروستۍ پخڅې پرتې وې. دا وخت یې د دروازې کړپ واورېد. 2 ښځې کلا ته ورننوتې. سړي ته یې وکتل. د یوې بې اختیاره له خولې ووتل خوارڅې غوث الدین دی. دواړو پر مخونو ټیکري ورکش کړل. ګړندي ګامونه یې واخیستل. پر یوه خونه ننوتې. غوث الدین تر 50 کلونو اوښتی و. په ځوانۍ کې یوې کلیوالې ته سترګه ټینګه کړې وه. هغې خپلو وروڼو ته ژړلي وو. وروڼو یې له بیلچو سره د غوث الدین په کور ورغلي ول. هغه یې په خپل کور کې دومره ډبولی و چې په کټ کې شکسته بند وړی و. دا ورانه مات هډوکي یې کوږ جوړ شوي وو، ځکه یې په تګ کې ستونزه درلوده. دی له هماغې ورځې راهیسې په بد عمله مشهور شو. د کلي تور سرو به ورنه لار کږوله. دی یې په پوست پاک نه باله. غوث الدین وروسته یو په بل پسې 2 ودونه وکړل، خو اولاد یې نه درلود. غوث الدین یوه شېبه پر اخور کېناست. وروسته یې ګرمي وشوه، خپل کور ته ولاړ. مازدیګر جمعه ولاړه وه. یو چا غږ کړ، یو مړی موندل شوی. غوث الدین سلام وګرځاوه، شاته یې وکتل. د کلي ګوروانو غوث الدین په بیړه وویل، څه چټیات وایې؟ ګوروان ورخطا شو. زه نه یم خبر، یو کوچی راغلی دی. غوث الدین په بیړه له جوماته ووت. د باندې یو سړی ولاړو، لښته یې پر لاس کې وه، پر ږیره یې شنه نسوار پراته ول. غوث الدین ورمخته شو، ویې پوښتل، څه خبره ده؟ سړي په ډاډ کوچیاني غږ ځواب ورکړ، خدا زده د غونډۍ په لمنه کې مې رمه پیوله چې سپی سره خلو راغی. ما ویل چې کومه مړزګی یا مړ حیوان به یې موندلی وي، خو چې ورغلم له خاورو د یو چا په وینو لړلی لاس راوتلی و. دا وخت ربی شو. ډله کلیوال له جوماته راووتل. غوث الدین د غونډۍ خواته روان شو. نور خلک تر کوچي راوګرځېدل. غوث الدین له کلي ووت. کلیوال هم ورسېدل. د غونډۍ په لمنه کې میږو او پسونو خولې وهلې. کوچی څو تیږو ته لاس ونیو. کلیوالو منډه کړه. دوی ټول تر غوث الدین مخکې شول. غوث الدین پښه ورپسې کښوله. کلیوال پر یوه ځای سر راټول ول. غوث الدین یوې خواته کېناست، سر ته یې لاس ونیو. وروسته یې یو ورو غږ واورېد، عطاالدین دی. غوث الدین په زحمت ولاړ شو. خلکو لاره ورکړه. مړي ته یې وکتل. زنګنونه یې پر ځمکه ولګېدل. یو دم یې کوکه کړه. ملا او 2 نور کلیوالو لاسونه ترې راوګرځول. سړی یې له هغه ځای لرې کړ. شیبه وروسته کلیوالو سلامت جسد راوویست. غاړه یې یوازې پر پستو کې بنده وه. په ښۍ اوږه کې هم لوی پرهر جوړ شوی و. جسد د ښورولو نه و، همالته یې پرېیست. یو سپین ږیري صدر پرې وغړاوه. بل کلیوال په کټ پسې ولاړ.